وای شي و چې تر څو پورې زوال نه راغلی او د استوا حالت وي نو مونځ کول چې دی دا مکروه دي. نو ته به وایې چې هلکه د استوا یې څه مقصد او دا زوال به زه څه پیژنم، استوا به زه څه پیژنم. نو دی موږ تاسو په دې قادر وای چې لاسونه مې نه وای، په دې قادر و چې فلج پیدا کړی وای، په دې قادر و چې ګونګی وای، خبرې مې نه شوی کولی. خو چې دا هر نعمت رب العالمین را کړی چې نعمت د صحت دی، لاس، پې، سترګې، غوږونه، نبي علیه السلام هغې وخت کې ورته څه ونه ویل. وروسته ورته وایي ته ما سره ایثار شه چې زه د مونځ اوقات درته وښایم. عملي نقشه نبي علیه السلام د مانځه د اوقاتو ورته وښودله. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ډیر د قدر وړ معزز او مکرم سامعین و ناظرین ورونو، په تیرو خطبو کې مو د لمانځه فضایل او دویمه مرتبه کې د مانځه د تارکینو عذاب او هغې ته زجر او زورنه کومه چې شریعت مطهره ذکر کړې وه، ما ستاسو درانه حضور ته په مسلسل څو خطبو کې عرض کړې وه. راځو د لمانځه مسایلو ته کم چې زموږ فقهای کرام په خپلو کتابونو کې ذکر کوي. د مانځه معنا، د مانځه شرایط، د لمانځه ارکان، د لمانځه مکروهات، د لمانځه اوقات، د لمانځه مفسدات، د لمانځه سنن او واجبات. ان شاء الله مسلسل وار با پسو خطبو کې ستاسو درانه حضور ته دا مسائل عرض کم. د ټولو نه وړاندې علما زمونږ لیکي منځ عبارت دی لغتن د دعا نه. دا صلات چې مونږ تاسو ته د کتابونو په صفحو کې ښکاري، نو د صلات معنا دا دعا لغتن. شرعن دا مونږ او تاسو چې لمونځ یادو یا خلک وایي لمونځ کوما یا قرآن کریم کې امر راغلی و اقیموا الصلاة، نو لمونځ چاته ویلی کیږي؟ فقهای کرامو لیکلي دي لمونځ عبارت دی د ارکانو مخصوصونه او د افعال مخصوصونه په اوقات مخصوصو کې. لمونځ څه خاص کارونه دي او مونځ چې دی څه خاص ارکان دي، په خاصو اوقاتو کې ترسره کوی شي دې ته لمونځ وایي.
لکه مثلا مونږ او تاسو د مونځ دا کلمه واورو نو څوک به وایي چې مونځ چاته وایي وایي مونځ څه خاص کارونه دي چې هغه راغونډ کړی شوي او هغې ته بیا دا نوم د لمانځه ایښودلی شوی لکه مثلا رکوع ده نیت دی سجده ده قیام دی قرائت دی وغیره تفصیل به راشي دی خاصو افعالو ته او دی خاصو ارکانو ته شرعا لمونځ ویلی کیږي دغه لمونځ دا په مونږ او تاسو باندې دوستانو فرض دی او علماو زمونږ لیکلي د جمهور رایه دا ده چې فرضیت د دې لمونځ دا د معراج په شپه باندې شوی و دې نه وړاندې منځونه وو خو لیکن په دغه هیئت چې دا مونږ او تاسې 5 منځونه ادا کوو او د دې ادا په مونږ او تاسو فرض ده نو فرضیت د لمانځه دا د معراج په شپه باندې شوی و د همدې وجې نه علماو بیا مختلف اقوال ذکر کړي چې د معراج شپه کله وه په کوم کال وه د هجرت نه وړاندې و که د هجرت نه بعد وه نو امام طحاوي رحمت الله علیه او د دې امت چې کم نور جمهور او جید علما دي هغې بیا دا وایي چې د معراج شریف شپه چې دی نو دا د هجرت نه وړاندې یو کال وه علامه نووي رحمت الله علیهم دا قول راخستی دی او ابن حزم په اجماع را نقل کړی چې د معراج شریف واقعه د نبی علیه السلام د هجرت نه یو کال وړاندې شوې وه دا چې دا د معراج شپه وکله نو په دې کې هم د علماو مختلف اقوال دي اما د جمهور علماو رایه دا ده او راجح قول دا دی دا کومه میاشت چې تیره شوه چې د رجب میاشت ورته ویلی کیږي د دې رجب د میاشتې په 26 تاریخ چې د 29 تاریخ شپه راځي په 29 تاریخ یعنی په 29 شپه باندې د رجب د معراج شریف واقعه پیښه شوې ده دا چې تفصیل د واقعه علما په خپلو کتابونو کې ذکر کوي خلاصه دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا سفر وکړ د مسجد حرام نه تر بیت المقدس شریف پورې لاړ بیا د هغې نه بر اسمانونو ته لاړ اسمانونو نه بره سدرة المنتهی نم پورته د رب العالمین سره ملاقات وشو د الله تعالی او د نبی علیه السلام په درمیان کې د راز او د نیاز خبرې وشوې نو د هغې نه بعد رب العالمین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 50 منځونه فرض کړله 50 منځونه کله چې مبارک بیرته راغی په اسمانونو کې چونکې دی خوانم چې ته د حضرت موسی علیه السلام سره لقا شوې وه مبارک چې بیرته راغی موسی علیه السلام ورسره ملاقات شو نو پوښتنه یې ترې وکړه چې خپل رب څه شی در عطا کړل مبارک ورته وفرمیل چې زما په امت 50 منځونه فرض کړل حضرت موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمیل چې لاړ شه رب العالمین نه په دغې منځونو کې تخفیف وغواړه ستا امتیان دا 50 منځونه نشي ترسره کولی ولې تجربه داسې تېره وه ما په امتیانو باندې هم احکام فرض و لازم ور باندې هغې په ښایسته طریقې باندې د احکام د شریعت او د دین نو ادا کړي نو که تاسو لاړ شئ او د رب العالمین نه تخفیف او آسانتیا وغواړئ نو ښه به وي مبارک لاړ د تخفیف غوښتنه یې وکړله 15 منځونه کم شو بیا لاړ بیا د تخفیف غوښتنه وکړه بیا 15 کم شول بیا لاړ بیا د تخفیف غوښتنه وکړله بیا 15 منځونه کم شو خو بالآخر چې 15 منځونه پاتې شول حضرت موسی علیه السلام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې تاسو تشریف یوسئ او رب العالمین نه سوال وکئ چې په دې 15 منځونو کې هم درته تخفیف وکړي او آسانتیا راولي نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې نه دې نه بعد نشم تلی
ما ته حیا راځي. همدا پنځه منځونه کافي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ځمکې ته راغی او سبا شو، نبی علیہ السلام د معراج شریف ذکر وکړ، خپلو امتیانو ته منونکو ومنه، نورم ایمانونه قوي شول، منکرینو انکار وکړو، اعتراضات یې وکړل، الله تعالی د هلاکت کندې ته وغورځول. په دغه بیان کې نبی علیہ السلام خپل امت ته وفرمایل چې رب په تاسو باندې پنځه منځونه فرض کړي دي. نو ابتدا د فرضیت د دغه منځونو په دغه کیفیت او په دغه طریقه باندې دا د معراج شریف په شپه شوې ده. شارحین د احادیثو چې دغه حدیث مبارک په خپلو کتابونو کې را نقلی چې په ابتدا کې منځونه 50 فرضو، پنځه کمیدل، بالآخره چې پنځه پاتې شول، نو علما زمونږ لیکي په کتابونو کې چې د رب العالمین دومره ډیر زیات مهربان دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په امت باندې چې په ابتدا کې فرض 50 منځونه شول، د نبی علیہ السلام په غوښتنه باندې پاتې پنځه منځونه شو. د هغې فرضیت خو مهرباني د رب العالمین دا ده چې امت د نبی علیہ السلام ادا کوي پنځه منځونه او ثواب ورته رب العالمین د 50 منځونو ورکوي. هغه کم منځونه چې په دوی فرض شوي وو، الله تعالی دوی ته ثواب لیکلی و د هغې منځونو، نو که ادا د دوی د لوري د پنځه منځونو ده، ثواب رب العالمین د هغې 50 منځونو عطا کوي ورته. نو د دې وجې نه علما زمونږ لیکي چې فرضیت د منځ دا د معراج په شپه باندې شوی. عدد د اوقاتو د منځ چې دا منځ مونږ او تاسو باندې فرض دی، د مانځه د وقت شمار، یعنی څو منځونه په مونږ او تاسو فرض دي، څو منځونو کې باید مونږ او تاسو چې دی دا وختونو کې خپل منځونه ادا کو. مونږ فقهای کرام لیکي چې عدد د اوقاتو د منځ دا 5 دي، یعنی 5 وختونه داسې دي چې په دې کې په مونږ او تاسو باندې منځ ادا کول دا فرض دي. او هغه فرضیت دا قرآن کریم کې ذکر دی. رب العالمین فرمای ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا منځ دا په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دی وقت په وقت، یعنی په هر وقت کې په دوی باندې منځ فرض دی چې د هغې کم وخت ذکر رب العالمین کړی. دا چې دا منځونه دا وختونه کوم دي چې رب العالمین وایي چې دا منځ په مؤمنانو باندې وقت په وقت فرض کړی شوی دی، نو د هغې وختونو ځینې ذکر په قرآن کریم کې راغلی، د سحر ذکر پکې راغلی، د صلات وسطی ذکر پکې راغلی. بهر تقدیر آغا نصوص چې قرآن کریم کې پکې د مانځه اوقات ذکر دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په آسانی سره خپل امت ته د هغې بیان کړی دی او مبارک فرمایلی دي چې دا وختونه چې تاسو باندې پکې منځونه فرض دي نو هغه 5 دي. د همدې وجې نه امام بخاری رحمت الله علیه په باب الزکات فی الاسلام کې یو حدیث مبارک راخستی، امام مسلم رحمت الله علیه راخستی فی بیان الصلوات. نبی علیہ السلام فرمای 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. یو اوږد حدیث ته یو بانډچي ته نبی علیہ السلام تعلیم ورکو او د دین احکام ورته ښودل. په هغې احکامو کې یوه خبره ورته نبی علیہ السلام دا کوي چې په تا باندې فرض دي 5 منځونه فی اليوم واللیلہ. شواروز کې 5 منځونه در باندې فرض دي، باید دا منځونه ته ادا کې. کوم منځونه دي؟ ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکورتا. ځینې صحابه کرامو ته د اوقاتو ذکر په خپله وکړه. یو تن راغې پوښتنه وکړه د الله نبي د مونځ اوقات کوم دي؟ نبی علیہ السلام هغې وخت کې ورته څه ونه ویل، وروسته ورته وایي ته ما سره ایثار شه چې زه د مونځ اوقات درته وښایم. عملي نقشه نبی علیہ السلام د مانځه د اوقاتو ورته وښودله. دې صحابي مبارک ته هم وویل چې 5 منځونه در باندې فرض دي او دا فریضه ده، دا به خامخا ادا کوي. چونکه صحابه کرام خو حریصانو پس زده کړې د علم باندې، نو د مخ راتاو که محبوب ته فرمایي چې هل علی غیرهن، د الله نبی د دغې 5 منځونو نه علاوه نور منځونه په ما باندې فرض شته، یعنی په ما باندې د دې 5 منځونو نه نور فرض منځونه شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکوي لا الا ان تطوع،
پتا باندې نور فرضي منځونه نشته، 5 منځونه در باندې فرض دي. یوه خبره ده، الا ان تطوع. دا د الا ان تطوع شارحین 2 مقصد ذکر کوي. یو مقصد دا دی چې فرضي منځونه پتا باندې نور نشته، د دغه فرضي منځونو نه بعد نوافل شته. که د مانځه نه ماسپښین مخکې کوي او کې وروستو کوي، ماسخوتن نه مخکې کوي که وروستو کوي، فرض نه دي در باندې. خو لیکن نوافل که تر سره کوي نو نوافل کوي چې خدای دې کړي چې ټوله شپه په قیام باندې ولې نه یې ولاړ. مونځ کوه، غم مونځ دی او دام مونځ دی، خو 5 فرض دي در باندې او د دې 5 نه علاوه نور چې دی دا بیا نوافل دي. یو او ځینې شارحین کرام د دغې جملې معنا دا ذکر کوي، د نبی علیہ السلام د صحابي مبارک ته وایي چې نه، د دې 5 منځونو نه علاوه نور منځونه در باندې نشته دی، الا ان تطوع، مگر په داسې صورت کې که چېرته تا شروع په نوافلو کې کړي وي او دا نوافل در نه منځ کې پاتې شول، نو چې نفلو کې دې شروع کړی و بیرته در نه پاتې شول او دا نفل منځ مات شه، نو زمونږ فقهای کرام دغه حدیث مبارک نه و قاعده راخلي چې لازما نفل بالشروع، نفل مونځ چې دی دا په شروع لازمیږي. دا معنا چې په نفلو کې دې شروع کړي و او در نه پاتې شول، نو چې پاتې شول سلام دې وګرځو، منځ مات شه، نو اوس دغه نفل منځ په تا لازم دی، د دې قضیې به خامخا راګرځئ. یعنی مخکې نفلو خو خستا که کول دی که دې نه کول، که دې کول اجر یو، که دې نه کول مؤاخذه در سره نه وه. و چې کله دې اوس په دې نفلو کې شروع کړل او دا نوافل در نه پاتې شول، نو د پاتې کېدو په صورت کې د دې اعاده اوس په تا باندې لازم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دې صحابي مبارک ته فرمایي چې الا ان تطوع، مگر که په نوافلو کې دې شروع کړي وي او در نه پاتې شول بیا کول در باندې لازم دي. نو 5 منځونه دي او په 5 اوقاتو کې دي او دا 5 فرایض دي، وختونه الحمدلله موږ تاسو ته معلوم دي. او دا فرضیت د دغه 5 منځونو چې موږ تاسو منو د قرآن کریم په نصوص هم ثابت ده، احادیث د نبی علیہ السلام هم په دې باب شته، اجماع د امت هم په دې باندې ده چې په دې امت باندې 5 منځونه فرض دي. یو منځ چې هغې منځ ته منځ د وتر ویلی کېږي او د وترو ته موږ تاسو واجب وایو. نیتم چې موږ تاسې د وتر کو نو داسې وایو 3 رکعاته وتر واجب منځ کومه، وتر واجب. نو دغه 3 رکعاته وتر چې موږ تاسې ادا کوو، زمونږ د احناف علماو رایه دا ده، تاسو ته ابتدا کې چې کله ما شروع کوله او د اودس په فرایضو کې دا مراتب تاسو ته ما اجمالا ذکر کړي وه، زمونږ احناف علما دا وایي چې د سنتو د فرضو په درمیان کې یوه بله مرتبه شته چې هغې مرتبې ته مرتبه د واجب وایي. یعنې موږ احناف د وجوب مرتبه منو او ځینې ائمه کرام د وجوب مرتبه نه مني، او دا د نن سبا زمانې چې ځان ته اهل حدیث وایي دوی متعدد ډلې دي، څوک په مرتبې د وجوب قایل دی او څوک مرتبه د وجوب نه مني. خو زموږ د احناف علماو رایه دا ده چې د فرضو او د سنتو په درمیان کې په دې عباداتو کې یو بله مرتبه شته چې هغې مرتبې ته مرتبه د وجوب وایي. دغه 3 رکعاته وتر چې مونږ تاسو ادا کوو، مونږ احناف د 3 رکعاته وترو ته واجب وایو، او ځینې ائمه ورته واجب نه وایي، سنت ورته وایي، او سنت ورته ځکه وایي چې فرض خو دي نه، نو چې فرض نه شول نو د وجوب مرتبه دوی مني نه، او چې د وجوب مرتبه نه مني نو سنت ورته وایي، په سنتو باندې خو قایل دي. خو لیکن زمونږ رایه دا ده چې 5 منځونه فرض دي او دا یو منځ پکې دا منځ واجب دی چې دې ته د وترو منځ وایي. حکمت د رب العالمین دا دی، دا منځونه په دې امت باندې فرض کړل. علماء د دې دپاره ډېر حکم ذکر کړي. اساسي او بنیادی حکمت د دغه مانځه د فرضیت په دغه امت باندې علما ذکر کوي شکر المنعم. رب العالمین مونږ تاسو سره ډېرې ښېګڼې کړي دي او ډېر زیات احسانات یې کړي دي په مونږ تاسو باندې، او فضل یې کړی دی په مونږ تاسو، یو لوی کرم یې کړی دی په مونږ تاسو باندې. د دې هر یو نعمت د رب العالمین شکر ادا کول پکار وي. نو په دې امت باندې چې رب العالمین دا منځونه فرض کړي دي، د غټو نه غټ راز پکې دا دی چې دا امت د رب العالمین د انعاماتو شکر ادا کړي.
هر عبادت چې بنده تر سره کوي په دې کې د رب العالمین شکر وي. تاسو فکر وکړئ شکر چاته ویلی کېږي چې علما لیکي د مانځه د فرضیت حکمت دا د نعمتونو شکر دی. نو علماو لیکلي دي اصل کې دا شین کاف او را ماده دا دلالت په ښکاروالي باندې کوي. د دې وجې نه د کوم څاروي چې غوښه ډیره او ښکاره کېږي ورباندې موږ تاسې پښتو کې وي هلکه دا غوښې سمې ورباندې خوځېږي. عربان په خپل منځ کې وایي چې ان الدواب لتشکر من لحومهم، یقینا دا څاروي چې دی نو دا ښکاره دي د هغې غوښو نه معنا دا چې په دې هډوکو یې غوښې ډېرې پرتې دي سربه ښکاره کېږي او دا د غوښو دا غوښې پکې ظاهرې او څرګندې دي. د شکر خپله معنا دا ماده په ښکاروالي دلالت کوي، ماده په ښکاروالي دلالت کوي. او چې یو بنده را لګېږي د رب العالمین د نعمت شکر ادا کوي چې زه د الله تعالی شکر ادا کوم، نو شکر څه معنا؟ د شکر دپاره ارکان دی علما لیکي. یو رکن د شکر دپاره دا دی چې صرف النعمت فی طاعت المنعم. تا باندې رب العالمین یو نعمت کړی دی، د نعمت اساس و بنیاد دا دی، د شکر یې دا دی چې ته به دغه نعمت د دغې منعم په رضا کې صرف کوې. که خدای تعالی تا سره یو ښېګڼه کړې ده او ته رالګېږې او دا ښېګڼه رب العالمین په رضا کې نه صرف کوې، د بل چا د رضا دپاره یې صرف کوې، نو دا به د دې نعمت شکر نه وي، دا به د دې نعمت ناشکري وي. د شکر یو رکن دا دی چې دا نعمت به د منعم په رضا کې صرف کوي. او دویم رکن علماء کرام دا لیکي چې نسبت النعمت الی المنعم، د شکر دویم رکن دا دی چې د دغې نعمت نسبت به منعم ته کوي، هغه ذات ته به د دغې نسبت ته د دغې نعمت نسبت کوي چې کوم ذات در باندې دا نعمت کړی دی. مثال به خارج کې څنګه؟ لکه مثلا ما تا ته رب العالمین ښه صحت را کړی، د دې ښه صحت شکر به څه شی وي؟ د ښه صحت شکر دا دی چې یو بنده راولګېږي اول دا کم نعمت چې رب العالمین تا ته درکړی چې ښه صحت دی، د دغې خپل صحت او د دغې خپل نعمت نسبت منعم ته وکړي چې رب العالمین دې ووایي چې دې کې زما څه واک وه. خو رب العالمین په دې هم قادر و چې زه یې ګوټ پیدا کړی وی، په دې هم قادر وی چې لاسونه مې نه وی، په دې هم قادر و چې فلج پیدا کړی وی، په دې هم قادر و چې ګونګی وی خبرې مې نه شوی کولی. خو چې دا هر نعمت رب العالمین را کړی چې نعمت د صحت دی، لاس پې سترګې غوږونه دی ټول دا ته را کړي، نو په کار دا ده چې زه دا نعمت د دغې ذات پر دا ښېګڼه ما سره دغې ذات کړې ده، ځان ته به نسبت نه کوې چې دا زما کمال دی او زه کوم او یا نه نه نه، دا د بل چا عطوا ده چې تا ته درکړې ده او نعمت یې در باندې کړی، نو نسبت به یې دغې ذات ته کوې. او دویم چې بیا دغه نعمت رب العالمین په تا کړی، نو دویمه پکې دا ده چې وایي به چې دا نعمت په کار دا ده زه د دغې منعم په رضا کې صرف کړم. لاس دی د خدای تعالی نعمت دی، ما سره یې ښېګڼه کړې، په ګناه کې نه صرف کوم، په هغه څه کې به یې صرف کوم چې رب العالمین راضي شي رانه. خپې په هغه څه کې صرف کوم چې رب العالمین راضي شي، ژبه په هغه څه کې صرف کوم چې خدای تعالی راضي شي رانه، سترګې باید په هغه څه کې صرف کوم چې رب العالمین راضي شي رانه. نو چې دا هر یو نعمت د رب العالمین په رضا کې صرف کې دې ته ویلی کېږي دوستانو شکر، او دا د شکر ارکان دي. نو چې دا دومره لوی نعمتونه رب العالمین په موږ او تاسو باندې کړي دي او بیا د دې په بدله کې په موږ او تاسو باندې مونځ فرض کړی دی چې ای بندګانو زما منځونه کوئ، نو په دې مونځ کې د غټو نه غټ حکمت څه شی دی؟ حکمت د رب العالمین په فرضیت د مونځ کې هغه شکر د دغه نعمت دی. په کار دا ده چې بنده د رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته د الله تعالی د نعمتونو د شکر د ادا کولو توفیق نصیب کړي. څلورمه خبره دوستانو، مونځ فرض دی، وقتونه هم شریعت ذکر کړي، فرضیت په شپه د معراج شوی. څلورم حکمت د فرضیت نه د الله تعالی د نعمتونو شکر. پنځمه خبره چې علماء کرامو ذکر کړې ده، وی دا مونځ چې فرض دی نو مطلقاً د هر چا دپاره نه بلکې د مانځه د فرضیت دپاره شرایط دي. اولنی اساسی و بنیادی شرط د مانځه د فرضیت دپاره چې علماء کرام ذکر کوي الاسلام. مونځ په چا فرض دی؟ په هغه چا فرض دی چې څوک مسلمان وي. ولی که یو سړی مسلمان نه وي په هغه باندې مونځ نه دی فرض.
او د دې دپاره وجه څه شی ده چې د مانځه د فرضیت دپاره اولنی شرط اسلام دی. مسلمان به که مسلمان نه مونځ در باندې فرض نه دی. وجه علماء کرام دا ذکر کوي دا احکام چې په شریعت مطهره کې ذکر دي او دغه احکام چې موږ او تاسې د هغې په کولو باندې مکلف یو زموږ او ستاسو فقهای کرامو لیکلي دي دا دوه قسمه دي. یو ته اصول وی او دویم ته فروع وی. اصول معنا عقاید او فروع معنا اعمال. دا شریعت زموږ او ستاسو د دې دو شیانو نه جوړ دی چې یو طرف ته عقاید دي او دویم طرف ته اعمال دي. د عقایدو ته اصول ولې وی د دې وجه دا ده چې دا اعمال په ترتب د اجر او د ثواب کې دا په دې عقیده باندې چې دی مرتب دي. که عقیده وه په عمل اجر او ثواب مرتب دی او که عقیده نه وه په عمل باندې اجر او ثواب نه دی مرتب. نو چې هر کله عقاید اصول دي عقاید اصل دی او عمل په عقیده مرتب دی نو دینه دا خبره تاسو ځان سره یاده کوئ چې په عمل باندې به اجر او ثواب په هغه صورت کې وي چې په کوم صورت کې د انسان عقیده جوړوي. که عقیده جوړه وه او عقیده وه عمل دې ترسره که اجر او ثواب شته پکې او که عقیده جوړه نه وه عمل دې ترسره که په عمل رب العالمین اجر او ثواب نه درکوي. او د هغې دپاره نمونې څرګندې دي. دا کفار وګورئ تاسو څومره خیریه کارونه کوي سرکونه جوړوي کویان باسي نور خیریه کارونه کوي خو بیا هم زموږ او ستاسو شریعت وایي او زموږ او ستاسو په منځ کې یو متل مشهور دی خلک وایي هندو ستړی خدای ناراضه. شپه ورځې په ځان یو کړی دی الله تعالی ورته اجر نه ورکوي د دې نیکو کارونو. ولې د نیکو کارونو اجر ځکه نه ورکوي چې هلته اساس نه دی موجود چې عقیده ده. که د دې نیکو کارونو ترڅنګ د دوی عقیده درسته وی او مسلمانان وی او بیا دا نیک کارونه ترسره کړي وای نو رب العالمین به پې اجر ورکړی وای. او دویم په دې امت مسلمه کې تاسو وګورئ دا د خوارجو په باره کې چې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای یصلون لیس صلاتکم مع صلاتهم شیئا. دوی به منځونه کوي ستاسو منځونه به د دوی د منځونو په مقابل کې څه شی نه وي. روژې به نیسي ستاسې روژې به د دوی د روژو په مقابل کې څه شی نه وي. قرآن کریم به لولي تاسې به ګمان کوئ چې دا دوی ته راغلی نه د دوی په نفع راغلی او حال دا دی چې وهو علیهم قرآن کریم به بیرته په دوی حجت او دلیل وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیه دین نه به داسې وځي لکه غشی چې د ښکار نه وځي. ته وګوره ای مونځ هم شته روژه هم شته تلاوت د قرآن کریم هم شته. بل حدیث مبارک کې دا هم راځي چې یدعون الی کتاب الله خلک به د رب العالمین کتاب ته رابلي نو دعوت الی کتاب الله هم شته دی. د نیکۍ کارونه ټول ترسره کوي ان تر دې چې دومره شدت لري د نیکیو په باب باندې. تاسو فکر وکړئ یو اختلافي مسله چې زموږ او د دې خوارجو په درمیان کې ده د پخوا نه هغه اختلافي مسله دا ده چې آیا مرتکب د کبیرې کافر دی او که نه. ګوره درې لوی جماعتونه دي د اهل سنتو جماعت دی منځ کې معتزله دي او د هغې ترڅنګ خوارج دي. خوارج وایي چې چا کبیره ګناه وکړله دی د اسلام نه وځي او په کفر کې ننوت. اعاذنا الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته پناه راکړي. لکه مثلا یو سړي زنا وکړله یو سړي قصدن مونځ پرېښودلو نو دا وایي داسې اعمال دي چې د دې په وجه د اسلام نه ووتلي او په کفر کې داخل شو. حکم دې څه شی دی وایي همیشه دپاره به په جهنم کې پروت دی. او معتزله د دوی په منځ کې وایي که دا کبیره ګناه دې وکړه د اسلام نه ووتلې خو په کفر کې نه داخل د اسلام او د کفر په منځ کې به ژوند کوي. حکم یې بیا هم خلود فی النار دی. او اهل سنت وایي چې کبیره ګناه دې وکړه کافر کیږي نه ور باندې خو لیکن د ایمان رڼا دې کمیږي خو لیکن کافر کیږي نه او که اصرار دې ور باندې وکړه الله تعالی دې موږ تاسو وساتي شاید چې په دې کبیرې ګناه باندې اصرار یو وخت مفضي شي کفر ته کافر شي خو لیکن که یو ظلم کبیره ګناه در نه وشوه کافر کیږي نه. تاسو اوس فکر وکئ خوارج وایي چې مرتکب د کبیرې ګناه کافر دی نو چې څوک کبیرې ګناه ته د کفر په نظر باندې ګوري نو هغه کبیرې ګناه ته نږدې کیږي هېڅکله هم نه. چا په دې چېره دغه کار که ما وکړه زه کافر کیږم دا موږ او تاسو چې څنګه د کفر نه ځان ساتو چې زه کافر نشم او هغوی وایي چې د دغه عمل په وجه زه کافر کیږم خو هېڅکله هم دغه عمل طرف ته دوی قدم نه اوچتوي. نو دومره احتیاط او دقت دوی د عمل په باب باندې کوي او دومره پابندي د عمل کوي خو باوجود د دې نبي علیه السلام فرمایي چې د دین نه به داسې وتلي لکه غشی چې د ښکار نه وځي. وجه څه شی ده اساس څه شی دی عمل خو شته فروع موجود دي او بیا هم د دین نه وتل دي. وجه علماء کرامو دا ذکر کړی ده چې عقیده یې خرابه ده. اساس عقیده ده
بنیاد عقیده ده. که عقیده درسته وه عمل باندې اجر و ثواب مرتب دی، او که عقیده خرابه وه په عمل باندې اجر و ثواب نه دی مرتب. نو د دې وجې نه چې هر کله مونږ تاسو اصول او فروع د شریعت وپېژندل چې شریعت کې زمونږ او ستاسو ځینې عقاید دي او په شریعت کې زمونږ او ستاسو ځینې اعمال دي، نو بیا علماء کرام زمونږ اصولیان دې ځای کې یو بله قاعده ږدي، او هغه قاعده دا ده چې دوی وایي کفار دا مخاطب بالفروع نه دي. راجحه رایه دا ده، یعنی کفارو ته رب العالمین په فروع امر نه دی کړی. یعنی د الله تعالی چې قرآن کریم کې وایي واقیموا الصلاة، نو دا امر کافر ته نه دی. الله تعالی چې وایي وآتوا الزکاة، دا امر کافر ته نه دی. الله تعالی چې قرآن کریم کې وایي وجاهدوا فی سبیل الله، دا امر کافر ته نه دی. ولې؟ ځکه دوی دي کفار او دوی مخاطب په فروع نه دي، او مخاطب په فروع باندې انسان په هغه صورت کې ګرځېږي چې کله د عقیده درسته وي. د دې وجې نه د دغسې اعمالو دپاره لکه مونځ دی، فقه کرام زموږ او ستاسو چې شرایط ذکر کړي نو اولنی شرط ورته اسلام دی. سړی به مؤمن وي، د هغې نه بعد په ده باندې مونځ فرض دی، او که چېرته مؤمن نه وه نو په ده باندې مونځ نه دی فرض. دویم شرط چې علما کرام ذکر کوي هغه بلوغ دی. یو ماشوم و په هغه باندې مونځ فرض نه دی، خو چې کله دی بالغ شه د بلوغ نه بعد د احکام الهیه متوجه شول، دی اوس مخاطب دی بالفروع، دی به اعمال ترسره کوي، او د هغې اعمالو د جملې نه یو عمل دا مونځ دی. مونځ اوس په ده باندې فرض دی، قبل البلوغ په ده باندې مونځ نه و فرضه. خو یوه مسله د فرضیت ده او یو مسله د اجر او د ثواب ده. دا چې ماشوم بالغ نه دی بالغ، شریعت مطهره زموږ او ستاسو څه عجیبه لاره ښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته دا پیغام پرېښی چې ګوره ماشوم باندې مونځ فرض نه دی، خو چې کله دی اووه کلن شه نو په مونځ کولو باندې به ورته امر کوي، او چې کله لس کلن شه د مونځ په نه کولو باندې به یې وهي. حدیث دی. اوس په اووه کلنۍ کې په مانځه امر، او په لس کلنۍ کې د نه کولو په وجه باندې وهل. دا ولې؟ خو دې نه ورو ورو انسان هغه د هوښیارۍ طرف ته ځي. ماشوم ته چې سره کم عادت ورکوي هماغسې عادت اخلي. که دی د ابتدا نه په بن مازه یا مختک، نو که دی غټ هم شه د مانځه طرف ته به رجوع نه لري، مونځ به نه ترسره کوي. او که چېرته د اول نه د احکامو الهیو ته متوجه وه، دا د ماشومتوب نه، نو که دی بالغ شه نو بعد البلوغ عمل به شریعت دا به ورته سخت نه وي، دا به آسان وي ورته. ولې؟ ځکه ده د بلوغ نه وړاندې اموخت د نیکو اعمالو اخیستی دی، د نیک اعمال ترسره کړي دي، او دا چې ترسره کوي نو داسې نه ده چې د دې په وجه رب العالمین دته اجر او ثواب نه ورکوي. دی چې دا نیک اعمال ترسره کوي نو علما کرام زموږ لیکي تر بلوغه پورې د الله تعالی فضل ته وګوره چې په دغه انسان باندې کړی ګناهونه د ماشوم نه لیکلی کېږي، خو لیکن نیک اعمال چې څومره دی ترسره کوي تر بلوغه پورې، هغه نیک اعمال ټول د ده لیکلی کېږي، او په هغه صحیفه او په هغه عملنامه د نیکو اعمالو کې دا ورته همغسې جمع کېږي او ساتلی کېږي. ورته د قیامت په ورځ چې د مؤمن مسلمان اعمال تللی کېږي قول مطابق، نو همدغه اعمال به پکې تیار پراته وي چې کوم اعمال قبل البلوغ د کړي دي، او ګناهونه خوشتنه. او چې کله سلسله د بلوغ راشي نو د بلوغ نه بعد بیا نیک اعمال او بد اعمال دواړه لیکلی کېږي. ملک مقرر وي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دریم شرط علما کرام لیکي هغه عقل دی. د مانځه د فرضیت دپاره یعنې مونځ په چا فرض دی چې هغه عاقل وي. لہذا که یو سړی عاقل نه و، مجنون و او لیونی و، مسلوب العقل و، عقل د هغه کار نه کو، نو تنها مونځ نه د دغې مانځه ترڅنګ چې نور کم احکام دي د شریعت دی ورباندې په کولو مکلف نه دی، ځکه دی عقل نه لري. نو چې عقل نه لري په دغه اعتبار باندې مونځ کول په ده باندې نه دی فرض. لیونیانو سره رب العالمین حساب نه کوي. روایاتو کې لا دا راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې رب العالمین دغه انسان ته د دې لیونتوب اجر او ثواب ورکوي. دا عقل چې تا ته الله تعالی درکړی نو دا خو عقل دوه قسمه دی علما لیکي، عقل معاش هم دی، عقل معاد هم دی. عقل هغه شی دی چې د دنیا چارې پې ځان ته سموی شي، عقل هغه شی دی چې د آخرت چارې پې ځان ته سموی شي.
د دنیا چارم په عقل سمیږي، د آخرت چارم په عقل سموی شي. اوس یو انسان رب العالمین پیدا کو په داسې انداز کې چې د دنه د عقل واخسته، نو دی خو نه د دنیا چارې ځان ته سموی شي او نه د آخرت چارې ځان ته سموی شي. نو چې نشي سمولی بس یو عام عادي انسان دی، ګرځي خوراک څښاک کوي، نور په خیر او په شر کې نه دی. نو دا خو یو لوی امتحان دی په دغه انسان باندې او په یو لوی تکلیف کې دی مبتلا دی او د دغه تکلیف به ورته رب العالمین اجر ورکي او الله تعالی به ورته ثواب ورکي. لکه یو بل حدیث مبارک کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو بنده نه چې رب العالمین دا دواړه سترګې واخلي په دنیا کې او دی معذور وي، سترګې د ده لیدل نه کوي، نو د قیامت په ورځ الله تعالی د دغې دو سترګو په بدله کې دغه انسان ته جنت ورکوي. دا جنت د دو سترګو په بدله کې ولې درکولی کېږي؟ خو دا یو نعمت و. نور خلق د دې نعمت نه ګټه اخلي، نو تا هم ترې نه ګټه اخیستله په دنیا کې. او چې رب العالمین اخیستی ده درنه او د دغې نعمت نه ته ګټه نشي اخیستلی او په تکلیف کې مبتلا یې، نو چې تکلیف کې مبتلا یې نو رب العالمین به د دغې تکلیف اجر درته درکوي. لکه بل حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایي نور لوی مصیبتونه امتحانونه خو پرېږده اخو پرېږده، خو لیکن که د یو مؤمن مسلمان په وجود کې، حدیث د بخاري دی، یو معمولی ازغی هم ننوځي او دی په هغې ازغي باندې دردمن شي، رب العالمین د هغې ازغي د درد ورته هم اجر او ثواب ورکوي. او دا چې تا باندې لوی تکلیفونه راځي او لوی امتحاناتو کې واقع، نو د هغې خو اجر او ثواب هسې شته دی. نو خلاصه دا ده دوستانو چې دریم شرط د مانځه د فرضیت دپاره هغه عقل دی. عقل به لرې، او که عقل نه لرو د یو چا مجنون و، لیونی و، مسلوب العقل و، نو دی انسان دی باندې چې دی مونځ نه دی فرضه. یو خو دا زمونږ او ستاسو اصطلاح ده که نه، چې مونږ او تاسو وایو چې یاره پلانې سړی بیا عقل دی، بیا عقل. نو دا بیا عقل معنا را به غلط دی. ښه چا چې بې سوره کار وکړو نو بیا عقل ورته مه وایه. البته که د بیا عقل نه داسې تعبیر تاسو ترې نه کوئ چې فلان سړی کم عقل دی، نو یو څه درسته ده، ځکه د پوره عقل تقاضا دا نه وه چې د دا کار کړی وای، ولیکن دا کار چې ترنه ترسره شو نو دی کم عقل دی. خو دا معنا نه چې بیا عقل دی، عقل شته، پوه دی، په نورو کارونو خو پوهېږي، په احکامو شرعیو باندې مکلف دی. نو په دې خاطر باندې علما کرام زموږ لیکي دا درې شیان د مانځه دپاره چې دی هغه شرایط دي د مانځه د فرضیت دپاره. شپږمه مسله دوستانو د مانځه د وقت ده. د سحر وقت کوم یو دی، د ماسپښین وقت کوم یو دی، د مازدیګر وقت کوم یو دی، د ماسخوتن او د ماښام وقت کوم یو دی. دا ټول فقهای کرام موږ تاسو ته لیکلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو په رڼا کې. خو چونکې ځان ته یو علمي او تحقیقي مسله ده، اختلافات دي د علماو کرامو په درمیان کې. بهترین دا ده دا کوم شیان چې موږ تاسو ته په دې نقشو کې نن سبا لیکل شوي، او خاص کر بیا هغه نقشه چې کومه نقشه رسمي وي، رسمي نقشه، نو دا نقشې هسې نه دي جوړي دا خلکو چې جوړې کړي دي. یو خو نقل دی، یو هغه څوک چې د دې نه دا نقشه جوړوي، نو نقشه هسې نه جوړېږي. دا یو ډېره پوهه غواړي. خیر نن سبا خو اسانه دي، خو پخوا قصه لږ سخته وه. نو دا چې د المر کم وخت کې راخېږي، دا څلور فصلونه چې موږ او تاسو یادو، او غټ پکې دا دوه یادو موږ او تاسو چې دغه دی ژمی دی، اوړی دی، او منځ کې بیا منی دی او پسرلی دی، دا دوه شیان دي پکې. نو دا څوک چې نقشې جوړوي هغوی ته رب العالمین د دې شیانو علم ورکړی، په دې آګاه وي او په دې سیستمونو پوهوي. او خاص کر نن سبا دا هر یو ښار مثلا د کابل ښار دی، دوی نقشې جوړوي، نو د هغې نیټ ته نګانو دوی راولګېږي، دا تحقیق کوي چې د کابل عرض څومره دی، بیا ورپسې دا چې د کابل طول څومره دی، طول څومره دی، عرض څومره دی. کله داسې وشي د مجموعه ملک نقشه راواخلي، افغانستان د دې ټول د افغانستان طول څومره دی، د افغانستان عرض څومره دی، نو کله چې دوی طول البلد او عرض البلد معلوم کی، د هغه طول البلد او د عرض البلد په اندازه باندې کله چې د المر راخېږي، نو موږ او ستاسو رایه خو دا ده چې ځمکه هم جریان لري او لمر هم جریان لري. نو دا په دغې ځای باندې ځمکه د المر کم وخت کې د ځمکې ته رامخامخ کېږي، کم وخت کې دلته استوا د لمر راځي، کم وخت کې لمر پرېوځي. دا فصل کې لمر د مخکنی فصل په اعتبار، یعنی یا د دې ورځې یا د پرونۍ ورځې، یا د دې هفتې او یا د تېرې هفتې، یا د دې میاشتې او یا د تېرې میاشتې، د دې لمر د راختلو په وخت کې څومره فرق دی. دې وخت کې د دغې ښار په کومه څنډه باندې لمر لګېږي، په ټوله لګېږي که په نیمه لګېږي، مثلا په سلو کې په 5 حصه لګېږي، یا دغه رنګې په 90 حصه لګېږي،
نو دا چې چاته رب العالمین په دې فن کې مهارت ورکړي په فن د فلکیاتو کې نو دوی دا تحقیق وکړي دا د لمر وختونه درته را معلوم کړي چې دې وخت کې غروب په دې ښار کې غروب په دغې ټیم کېږي د لمر په دې وخت کې پرېوځي راخیږي په دغه وخت کې استوا په دې وخت کې راځي دغې مطابق دوی موږ تاسو ته دا نقشې جوړې کړي دي نو کومې نقشې چې رسمي وي او حکومت تایید کړي وي نو بس په هغې باندې موږ تاسو اکتفا کوو چې دا نقشه حکومت موږ تاسو ته جوړه کړې ده او په هغې باندې عمل پکار دی نور بیا په کتابونو کې د فقهای کرامو دا یو جنجالي غوندې مسله ده په دې چې زر ذهن د انسان ور باندې نه خلاصېږي چې دی راولګېږي تنها د کتاب د زده کړې نه اوقات را معلوم کړي تنها دومره به وایي چې زوال دی غروب دی فلان و فال سوری دوه چنده شي یو چنده شي دا شیان به سره زده کړي په کتاب کې خو دا چې عملي نقشه د دې څه شی ده او په کومه طریقه باندې لمر پرېوځي او څه وخت راخېږي نو دا لږ مغلقه ده نو هغه انشاءالله موږ او تاسو اکتفا په نقشه باندې کوو اومه مسله دوستانو ځینې اوقات بیا داسې دي زموږ او ستاسو په شریعت کې چې هغه اوقات مکروهه دي اوقات مکروهه دا معنی ځینې وختونه دي چې په دې وختونو کې مونځ ترسره کول دا مکروهه دي که هغه فرایض وي او که هغه واجبات وي خو چې د انسان په ذمه باندې لازم وي دې دوران کې به دا منځونه ته نه ترسره کوي یو وخت مکروه علما کرام لیکي عند ارتفاع الشمس کله چې د لمر راپورته کېږي او لمر سړیکه وهي د لمر د سړیکې په دوران کې دا عبادات ترسره کول علما کرام لیکي دا مکروه دي دې وخت کې به ته مونږ نه ترسره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مونږ تاسو ته منع فرمایلی ده فقهای کرامو بیا یوه خبره لیکلې ده چې کله د لمر راخیږي نو د لمر راختو په دوران کې عبادت مکروه دی مګر په شرط دی چې کله د لمر راپورته شي او په لمر کې سپینوالی راشي په اندازه د یوې نیزې یا د دوو نیزو نو سته به وایي چې ما ته اوس دا اندازه بیا څنګه لګېږي چې دا اوس یوه نیزه ده او که دوه نیزه ده نو دا ترتیب موږ تاسو د نقشو نه معلوموی شو نقشه کې هلته هم درته لیکلي چې طلوع الشمس په کوم وخت کې ده دې وخت کې لمر راخیږي بس لمر راوخوت نو خلک کومونځ نه ترسره کېدی دوران کې او بیا د هغې نه بعد د سبۍ په ټیم کې تاسو وګورئ په وخت د طلوع کې خلک لمونځ نه ترسره کوي خو چې کله بیا ورپسې لږ ټیم تیر شي ویې لکه دا د اشراق ټیم دی نو د اشراق په ټیم کې خلک بیا منځونه کوي او د لمر د راختو په دوران کې خلک مونځ نه کوي وجه دا ده چې نبي علیه السلام د دې نه منع فرمایلي ده او تاسو ته زه د هغې وجه ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع ولې کړی دویم چې علما کرام زموږ لیکي وعند استوائها الى ان تزول لمر چې کله برابر شي او مستوي شي په دغه دوران کې منځ کول دا مکروه دي هغه وخت پورې چې تر څو پورې د لمر زایله شوی نه استوا چاته ویل کېږي استوا ویل کېږي برابرۍ ته لمر برابر شو مستوي شه او د دغه استوا په دوران کې چې کله لمر باندې زوال راغی نو د زوال نه بعد بیا منځونه او عبادتونه ترسره کوی شي خو چې تر څو پورې زوال نه راغلی او د استوا حالت وي نو منځ کول چې دی دا مکروه دي نو ته به وایې چې هلکه د استوا یې څه مقصد او دا زوال به زه څه پیژنم استوا به زه څه پیژنم نو دی موږ تاسو ته په نقشه کې تشریح کړي دي چې په دغې وخت کې د استوا ټیم دا دی دې وخت کې لمر ولاړ وي او چې کله لمر زایله شي نو که تاسو فکر کړئ نور اندازه که سړي ته نه لګي کله چې دا د استوا ټیم وي سړی ولاړ وي کله په مخ یا ته نه یو بوتل راواخله یا ګیلاس راواخله او دا ګیلاس مخې ته کېده د استوا نه وړاندې وروستو که تا یو بوتل یا قلم په مځکه باندې ودرو نو ته که فکر کوې نو کله سوری یو طرف ته بیا سوری بل طرف ته خو د استوا ټیم کې که تا یو شی ودرو په مځکه باندې نه ستوری اخوی نه دیخوی دا شی نه په دې مځکه باندې ولاړ وي یو طرف ته هم سوری نه ښکاره کېږي پوه شه چې د استوا د لمر ټیم دی هغه اندازې د نقشو کې موږ او تاسو ته تشریح ده خو که کله د لمر د خط استوا نه دی خوښ بیا چې ګورې نو دې سره سوری را پیدا شي څومره چې د لمر پسې داسې ځیغ کته ستوری را ډېرېږي کله داسې شي چې د شي یو چند وي دا ستا خپل سوری ته چې څومره یو چند ښکاره کېږي کله دا سوری په ډېرېدو شي ته ګوره دا ستا یو سوری بیا دوه چنده ښکاره کېږي دا ته چې ولاړې نو دا د اضافه استوا په دوران کې فقهای کرام لیکي د نبي علیه السلام دا حدیثو مبارکو په رڼا کې لمونځ چې دی دا مکروه دی او دریم علما کرام لیکي وعند اصفرارها
په وخت د اسفرار د لمر کې الی ان تغربه تر دې چې لمر پریوزي. کله چې د لمر پریوتو ټیم وي او لمر نور په پریوتلو باندې وي نو په دې دوران کې مونځ کول چې دی دا مکروه دي. دا ځان ته د فلکیات یوه تحقیقي مسله ده چې دا لمر پریوزي سره کم او دا لمر راخیږي سره کم. د دې سیارې د شمس او د لمر د دغې سیارې او کرې د ځمکې سره څه تعلق دی؟ دوی سره کم سره لقا کوي. دا رڼا وړانګې د لمر کم ځای کې پریوزي په دې ځمکه باندې، کم وخت داسې راشي چې دا رڼا او وړانګه چې دی د لمر په اتمې طریقې د ځمکې ته مخامخ شي. کله داسې شي چې کمه شي، کله داسې شي چې ډیره شي. تاسو که فکر کړئ د الله تعالی قانون دی، نو رب العالمین دا نظام د دنیا هم داسې جوړ کړی، دا سیارې رب العالمین پیدا کړي او دا ترتیب د ژوند همدغسې روان دی. انسانان د ژوند او سکونت کوي او دوی په دې ځمکه کې آرام کوي. کله چې دا لمر او ځمکه دا دوه سیارې او کرې دا دواړه د یو بل سره مخامخ شي په پوره طریقې باندې ټوله ځمکه روښانه، مشکل نه پکې، دلته رڼا ده. کله چې دا د لمر رڼا یا د لمر وړانګې په یوه علاقه باندې را ډېرې شي، هلته ګرمي را پیدا شي او ګرمۍ ته انسان طبعا ضرورت لري. موږ او تاسو دې ګرمۍ ته محتاج یو او ګرمایش ته محتاج یو او ګرمې هوا ته محتاج یو، ګرمو اوبو ته محتاج یو. دا د آسیا په منځ کې د اروپا په نسبت باندې چې دا کم امتیاز د آسیایي ملکونه لري هغه امتیاز اروپایي ملکونه نه لري. دا کم نظام د دنیا چې روان دی چې په دې کې دا د لمر راختل په خپل ټیم یا د لمر نه ډېره ګټه اخیستل، دا الله تعالی دغه امتیاز په دې ځمکه کې ډېر د آسیایي ملکونو ته ورکړی او په آسیایي ملکونو کې دغه امتیاز بیا رب العالمین تر هر چا ډېره دا د افغانستان سرزمین ته ورکړی دی. تاسو وګورئ زموږ په دې ځمکه کې دا څلور واړه فصلونه روښانه دي. منی معلوم دی، ژمی معلوم دی، اوړی معلوم دی، پسرلی معلوم دی. د دې څلور واړو فصلونو نه خلک ګټه اخلي. دا د لمر د وړانګو نه خلک استفاده کوي او دلته خپل ترتیب د ژوند دغه خلک تیروي. دا مناسبت د لمر د افغانستان دا کومه حصه د افغانستان چې د دې ځمکې په کره کې واقع ده دې سره ډېر دی او د دې نه اخواته چې دا نور ملکونه موږ او تاسې وګورو هغوی سره دومره مناسبتونه نه لري. تاسو اورېدلي دي ځینې ملکونه یې که نه په دا بحرونو کې دا کفارو یې کوشش کوي دا خبرونو کې خو اوري که نه چې موږ ګرم اوبو ته ځان ورسوو. نو دا یخ اوبو کې څه چل دی؟ ډېر ملکونه داسې دي چې سمندرونه پکې جامد دي. روسیه کې سمندرې دي کلک کې ولاړې دي. نو چې سمندر دی او جامد دی نو ته به ترې نه څه ګټه واخلې. ډېر ملکونه داسې دي که تاسو اورېدلي په هغې کې 5 میاشتې شپه وي، 4 میاشتې پکې شپه وي، میاشت پکې شپه وي. داسې ملکونه شته په دې افریقایي ملکونو کې. هلته تیرې وي. نو چې تیرې دي نو لمر شته دی ګټه ترېنه اخلي، نور خلک به یې ترېنه اخلي خو په هغې خلکو باندې 6 میاشتې شپه ده، په چا 5 میاشتې شپه ده، د لمر رڼا نه ویني، توره تیاره کې دي. په چا ورځ راشي هغوی شپه نه ویني او انسان خو دې ټولو شیانو ته ضرورت لري. نو په دې دوران کې دا د مناسبت د لمر چې د دې ځمکې سره په کومه طریقه که پوره و هلته انداز یو شي، که د هغې نه کم و انداز بل شي، شپه ورځ پکې په یو اندازي کله برابري وي. دا موسم کې تاسو وګورئ زموږ ستاسو دې وطنونو کې که نه دا خلک ورته دغه وایي که نه دا شپه او ورځ چې دواړه سره مساوي شي برابره شي. کم اندازه چې مثلا د ورځې وي لکه سر 12 غنټې دی مثلا هماغه اندازه د شپې هم وي. خو دا عزت رب العالمین ټولو ملکونو ته نه دی ورکړی. دا عزت د افغانستان سرزمین ته حاصل دی چې دې کې داسې وخت راځي چې په دې کې د شپې او د ورځې اندازه سره یو شی وي. نو دې نه دا نقشې جوړېږي او دا د دنیا ترتیب په همدغه طریقه روان دی. نو چې کله لمر راخیږي وخت مشخص دی، لمر استوا ته ورسیږي، لمر پریوتو ته ورسیږي، نو په دې دوران کې منځ کول او عبادات تر سره کول دا مکروه دي. یوه خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا وضاحت کړی چې دې کې وجه څه شی ده. دې دوران کې د طلوع په دوران کې او د غروب په دوران کې دا منځ کول مکروه ولې دي؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي دا لمر چې راخیږي نو دا د شیطان د ښکرونو ترمنځ راخیږي او غروب یې همدغسې انداز کې وي. په دې دوران کې چې دی د عابدین د شیطان د دې شیطان عبادت کوي. دا معنا نه دی چې علماء د حدیث مبارک کې وضاحت کړی. مقصد علما دا ذکر کوي چې کله دا د لمر راختو ټیم وي نو شیطان دا خپل ښکرونه همداسې نیغ کړي وي
نو چې نیک کړي نو دلته د عابدین د شیطان لګي دی د خپل شیطان عبادت کې پریوتو کې هم دغسې نو تاسو د دې خلکو سره د تشبه نه ځان وساتئ نو چې وساتئ نو مونځ به په دې اوقاتو کې تاسو نه ترسره کوئ دا مکروه دی او چې کله لمر راپورته شي استوا لاړ زوال ده د هغې نه بعد لمر پریوته ماښام ټیم راغی نو مونځ پکې ادا کا خو یوه خبره د ماښام د ټیم په باره کې زموږ استاسو فقهاو لیکلې ده که یو سړی دی او نور د لمر پریوتو دوران دی او د مازدیګر مونځ ته نه پاتې دی نه دی کړی نو اوس دی به په دې دوران کې څه کوي وایي به چې بس دغه د لمر زیړ شوی دی دا د مازدیګر مونځ نه ترسره کومه نو فقهاو لیکلي دي نه دی دې په دې دوران کې دا د مازدیګر مونځ وکړي اگر که د لمر د زیړوالي ټیم دی خو که دا د مازدیګر مونځ پکې ادا که په وخت د زیړوالي د لمر کې نو مونځ ادا شو خو سره د کراهیت ادا شو سره د کراهیت څه معنی ده مکروه خبره تاسو ته مخکې ما کړې وه چې د مکروه مثال مې محسوساتو کې هم درته ویلی و بس ادا شو ذمه فارغه شوه خو لیکن کراهیت پکې موجود دی دا یو او نور هم څه علماء کرامو لیکلي دي د هغې دپاره نمونې او مثالونه ذکر کړي نو خلاصه دا د دوستانو دغه درې اوقات دا هغه اوقات دي چې علماء کرام دي دریو اوقاتو ته مکروه وایي پاتې شوه دا چې وقت هم وپېژنده اوقات مکروه هم وپېژندل کوم اوقات دي چې په هغې کې عبادت باید مؤمن مسلمان ترسره کړي دا هم وپېژندل په درې په اووم یا اتم قدم کې انشاءالله چې موږ تاسو را روانه مسله ذکر کوو هغه د مانځه فرایض دي یا د مانځه شرایط دي او د مانځه ارکان دي چې مونځ کې فرایض کوم کوم دي څه شی باید ترسره کړو مونځ کې شرایط کوم کوم دي مونځ کې واجبات کوم کوم دي مونځ کې سنن کوم کوم دي لکه څنګه چې دا مسله تفصیلا موږ تاسو په اودس کې واضحه کړله نو انشاءالله په مانځه کې به هم واضحه کړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ